اوس د کلام دپاره بلنه ورکوم ډاکټر سید رحمان پروانه صاحب ته چې راشي او خپل کلام وړاندې کړي. ډاکټر سید رحمان پروانه: د ټولو ملګرو یو جهان مننه چې موږ له مقرره کړه او غزل ویل یا شعرونه ویل ماله ځکه خوند نه راکړي. زموږ استادان ناست دي، ناشاد صاحب او علي اکبر ملکان صاحب د دوره مخکې مونږ څه ویلي هم نشو، خو په هر حال د دو په اجازت سره یو څو شعر ووایم چې ځان کې همت او ځان کې زور پیدا کړه. ځان کې همت او ځان کې زور پیدا کړه، د خلکو زړونو کې خپل کور پیدا کړه، او چې پرې رغېږي سوځېدلي زړونه داسې په شونډو کې ټکور پیدا کړه. ملکان صاحب ستا په اجازت یو څو ساده غزل دی چې د مینې لیونی یم لیونو ته غاړې وځم، لیونی یم لیونو ته غاړې وځم، جانانه ستا د کلي لوی وړو ته غاړې وځم. د مینې لیونو یم لیونې ته غاړې وځم، جانانه ستا د کلي لوی وړو ته غاړې وځم. او د دې نه انتها نوره د مینې څه کیدی شي، د دې نه انتها نوره د مینې څه کیدی شي، ګلابه ستا د مخه په مزغو ته غاړې وځم. د دې نه انتها نوره د مینې څه کیدی شي، ګلابه ستا د مخه په مزغو ته غاړې وځم. او په ما دې پیرزو نشوله زما ماشومه مینه، په ما دې پیرزو نشوله زما ماشومه مینه، په غم دې مخته کړم شوګیرو ته غاړې وځم. او جرګه ورپسې بوځئ مرور جانان پخلا کوي، جرګه ورپسې بوځئ مرور جانان پخلا کوي، نور غم زغملی نشم خپل پردو ته غاړې وځم. د داسې بلاګانو او اژدها ښار کې دیره یم، د داسې بلاګانو او اژدها ښار کې دیره یم، د یوې ډوډۍ دپاره بدو خو ته غاړې وځم. مین یم په رڼا او د تیارو نه مې نفرت دی، مین یم په رڼا او د تیارو نه مې نفرت دی، دا ځکه پروانه زه سرو لمبو ته غاړې وځم.